السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید برغه حقیار نن ځل بیا تاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو خپل د فیسبوک فرند یعنی انډوالان په لږ وخت کې 15000 پوره کړو. 15000 انډوالان، هغه انلاین انډوالان، فعال انډوالان چې هر وخت فیسبوک آی ډي وکاروي، چې هر وخت فعالي. موږ تاسو کولای شو په لږ وخت کې خپل 15000 انډوالان پوره کړو. نو ګران محترمین دوستانو، تاسو دا ویډیو مسکیپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې تاسو نن ویډیو خوښه شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه مخکې زموږ داسې ناورید پر پوره خوندوري ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. ګران محترمین دوستانو، د فعال انډوالانو لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو خپل په فیسبوک کې باید لایټ فیسبوک استعمال کړو او ولرو. دغه لایټ فیسبوک نه، دغه لایټ فیسبوک به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا داسې طریقه ګران څنو چې په دې طریقه د هیڅ چا تر اوسه نه دی پام. تر ما انډوال ځینې دوستانو تیر د نور دوستانو نه دی ورته پام دې طریقې ته چې په دغه آسان طریقه سره تاسو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې 15000 انډوالان په لږ وخت کې پوره کړئ. نو تاسو لایټ فیسبوک ته راسي، فیسبوک آی ډي پر اخلاص کې خپل هغه آی ډي په دې لایټ فیسبوک کې اخلاص کې کوم آی ډي چې تاسو غواړئ 15000 انډوالان په لږ وخت کې پوره شي. کله چې فیسبوک آی ډي په کې اخلاص کړئ، تاسو به اوس د سرچینګ په ځای کې دلته به د سرچینګ په ځای کې یو دغه مشهور پیج سرچوي، یو داسې مشهور پیج لاس ته راوړي چې په هغه کې مثلا یو څوک یو شی نشر کوي په پیج کې په لږ وخت کې ډیر لایکر ونیسي، یعنی ډیر کمنټ ونیسي، ډیر شیر ونیسي. هغه پیج تاسو خپل په ټلیفون کې اخلاص کړئ. مثلا ما ازادي رادیو اخلاص کړ، تاسو وګورئ د ازادي رادیو ډیر مینوال لري، هغه فعال انډوالان دي. بس ازادي رادیو سره خلاصون کړئ، تاسو وګورئ کله چې خلاص کړئ دلته تاسو راځم دلته اوس یو نشرات کړي، تاسو وګورئ دا نشرات کړي په دا باره کې بس په لږ وخت کې دونه لایکر 2000 لایکر دی، 200 کمنټ دی، 10 شیر په لږ وخت. اوس دغه لایکر ګرځنه تاسو پر دغه لاکس باندې کلیک کوئ، دغه لایکر پر دغه ځای باندې تاسو کلیک کوئ. کله چې مکلیک کړه دلته هغه دوستان دي چې کوم فعال دوستان وي، مثلا دا اوس کې بس لایک ورکړي دا ټول فعال دوستان دي، به دغه دوستان ته بس تاسو ریکوېسټونه ورواستوي. داسې په دغه طریقه سره د ورځې سل کسانو ته تاسو ورواستوي، یو نیم سل کسانو ته ورواستوي. بس په لږ وخت کې تاسو 15000 انډوالان پوره کېږي. هغه انډوالان ګران چې فعال انډوالان دي، په لږ وخت کې تاسو کولی شئ خپل 15000 کسان په دغه طریقه سره پوره کړئ. نو ګران دوستان، تاسو وګورئ په لږ وخت کې تاسو کولی شئ. دا ټول ریکوېسټ روان دي، تاسو هم داسې ریکوېسټ ورواستوئ. د هغه دوستان دي، هغه فعال دوستان دي، په لږ وخت کې تاسو 15000 فعال دوستان پیدا کېږي. نو ګران دوستان، دا 15000 فعال دوستان چې تاسو 15000 پوره کوئ د دې خو باعث ده هغه زه روان ویډیو درته جوړوم چې موږ دا 15000 ولې پوره کوو، دا 15000 انډوالان څخه موږ کومه ګټه اخیستی شو. نو هغه زه پر روان ویډیو کې درته جوړوم چې دا 15000 انډوالان پوره کولو ګټه څه ده. نو ګران محترمین دوستان، دا موږ تاسو سره نوې ویډیو کوم چې راځو نوې ویډیو مخ شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه مخکې زموږ داسې ناولید پر پوره خوندوري ویډیو تر تاسو پورې درورسي.